هیڅوک د هیچا له حقیقته نه وي خبر. کله چې ستاسو عمر 25 نه تر 30 کالو ورسیږي، تاسې به د ژوند په ډیرو حقیقتونو خبر شئ. په دې عمر کې به تاسو په اسانۍ په دې جمله پوهیږئ چې پیسې په ونو کې نه شنې کیږي. تاسې به په خپله کار کوئ، د کور ضرورتونه به پوره کوئ، د برق، د اوبو، د ګاز او نور مختلف بیلونه به پرې کوئ. داسې وخت به هم راشي چې تاسې به نور هغه د زلمیتوب اوږده خوبونه په ساعتونو کنټرولوئ. یوازې دومره خوب به کوئ چې ستاسې بدن یې زغملی شي. له خپل خواږه خوبه به پورته کیږئ، کار به کوئ تر څو پیسې وګټئ او ښې ډیرې یې وګټئ. کله کله به تاسو بیرته خپل هغه ماشومتوب یا زلمیتوب یادوئ چې هیڅ کوم مسؤلیت، بار او اندېښنه پکې نه وه، او نه هم د دنیا له دې ستړو ستومانو خبر وئ. خو په دې عمر کې تاسې پوهیږئ او هڅه کوئ چې د خپلو خوبونو او هیلو پوره کولو ترڅنګ د خپلو نږدې خواخوږو او کورنۍ خوبونه او هیلې هم پوره کړئ. نو دا د ژوند یو تریخ حقیقت دی چې څومره مو عمر ډیریږي، په هماغه اندازه مو د ژوند بار او مسؤلیتونه درنیږي او ډیریږي.